کم خلق چې ایمان راوړي داوی مرستيال او مددگار الله دی او هغه د تیارونه رڼا تر او باسي او کم خلق چې د کفر په لار روان شوي دي داوی ملګری او مددګاران طاغوتان دي او هغه وي د رڼا نه تیارو ته راکاږي دوی ورته تلونکي خلق دي چې هل تبا همیشه اوسي آیا تا د هغه سړي په حال باندې غور نه دی کړی چې د ابراهیم سره جګړه کړې و جګړه په دې خبره وا چې د ابراهیم رب څوک دی او په دې وجوا چې هغه سړي ته الله حکومت ورکړي وو په کوم وخت کې چې ورته ابراهیم وویل چې زما رب هغه دی چې دغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی نو هغه جواب ورکړو چې ژوند او مرګ زما په اختیار کې دی ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې ښا الله نور د مشرق نه راخېجوي تی د مغرب د طرف نه راوخېجوا د دې خبرې په اورېدو سره هغه حق منکر سره حیران پاتې شو او الله ظالمانو ته سمنه غلار نه خي یا د مثال په تور هغه سړی ته وګوره چې په یو داسې کلی باندې تیر شو چې په خپل چتونو باندې پرمخې پروت وو هغه وویل دا د دې کلی خلک چې کم هلاک شوی دي دوی لبا الله دوباره ژوند څنګه ورکوي نو په دې خبره الله داغه روح قبض کړو او هغه د سلو کالو پوري مړ پروت وو بیا الله هغه دوباره را ژوند کړو او تپوسې تری وکړو چې وایا څومره مو د مړ پروت وي هغه وویل چې یو ورځ یا د ورځ څه حساب الله ورته او فرمایل چې پتا باندې په دې حالت کې سل کاله تیر شوی دي اوس دې لګ د خپل خوراک او اوبو ته وګوره چې پکې لږ تغیر هم نه دی راغلی بل طرف ته لکشان هغه خپل خرته دي هم وګوره چې د هډوکو سره روز شوي دي او دا کار مونږه د دې لپاره وکړو چې تا د خلکو لپاره یو نمونه جوړول غواړو بیا ګوره چې د هډوکو دا پنجره مونږه څنګه راوچتو او غخه پوسټه کې ورته څنګه ور اغوندو دغه شان چې حقیقت ورته بالکل ښکارا شو نو وی ویل چې زه په هیګم چې الله په هر څه باندې قدرت لري او هغه واقعه هم یاد لرا کله چې ابراهیم ویلی وو چې اے زما ربا ما ته اوخیا ته مړی څنګه ژوندۍ کوي الله ورته فرمایل ولی ته ایمان نه لري هغه ارزو کړو چې ایمان لرم خو د زړه اطمینان می پکار دی الله تعالی ورته فرمایل چې خدا ته څلور مرغۍ راونیسا او هغه د ځان سره بلدی کا بیا دا غوی یو حصہ په یو غر باندې کېږدا بیا ورته आवाज وکړه نو په منډه باستا خپل راشي خپو هشا چې الله غالب اختیار والا او حکمت والا دی